السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم خوښ شوم له تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یو ځای شوم. نن مو داسې جالب اپلکیشن تاسو ته پیدا کړی ده چې هغه د خاص د 12م سیم شاګردانو لپاره ده. کوم شاګردان چې د کانکور ازموینه ورکوي نو د هغې لپاره هغه کوم سوالونه چې په کانکور کې راځي هغه سوالونه همدلته تاسو په موبایل کې کولی شئ چې ځان سره حل او سوال او جواب یې تاسو ته معلوم شي. نو راځئ چې ځو ته هغه اپلیکیشن کوم اپلیکیشن ده نو لومړی به لاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور هم چې کله خلاص کړم په پلی سټور کې به ولیکو کانکور، لکه دغه د ما کانکور لیکلی دا د کانکور هم ولیکه. دغه اپلیکیشن ده زما ځان راځو دلته پلی سټور کې کانکور به ځان ته دغه کانکور ګورئ، همدغسې کانکور به ولیکئ پلی سټور کې او انسټال به یې کوئ. نو اوس د ما موبایل کې انسټال شوی ده تیار، نو ما ته ضرورت نشته چې بیا انسټال کړم. نو راځو اوپن ته. اوپن هم چې کله که دلته به دغه صفحه خلاصه شي. دلته 3 اپشن دي. درباره برنامه یو اپشن ده، ارتقای برنامه به نقطه کامل بل اپشن ده، برنامه های دیگر. راځو موږ دغه لاندې د 3 واړه اپشن لاندې د شروع په نامه شروع برنامه است. دغه شروع برنامه به وهو موږ دام چې کله وهو دلته به موږ ته لیست راشي. تاسو ګورئ د 1 نه نیولې تر 9 پورې دا لیست ده، دا لیست تر 9 پورې ده. راځو اوس 1 نه تر 9 خو تاسو ولیدل چې دلته سوالونه دي. دا هغه سوالونه چې مثلا ګوره په 1495 نه تر 96 پورې د قسمت دویم سوالات عبارتی کانکور 95 تا 96، قسمت سویم سوالات عبارتی 95 تا 96. خو مطلب په همدغه قسمت باندې په همدغه طریقه باندې دي دا سوالونه ګورئ تاسو. نو راځو دلته موږ دغه اول وهو قسمت اول سوالات عبارتی کانکور 95 تا 96. دام چې کله کلیک دینه بعد به چی شي، دینه د بعد دغه صفحه تاسو ګورئ چې راغله سوالونه دي 20 صفحې دي، په هر صفحه کې خپل ځان ته سوالونه دي. نو دلته کولی شئ تاسو په همدې کې هر سوال ووهئ او هغه شي. اوس راځو دا قلف خلاص شوی ده په دې وی کې 25 سوال بخش اوله. دام چې کله ووهه تاسو ګرانو عزیزانو ګورئ دلته سوال راغی. سین سوال لایه یا طبقه اوزون بالایی که از طبقات اتمسفیر قرار دارد. الف هیدروسفیر، ب ستراتوسفیر، جیم بایوسفیر، دال اتمسفیر. دلته موږ یو سوال ووهو، تاسو دا ذهن کې ونیسئ. مثلا دا سوالونه کوشش وکړئ دغه لاندې سوال چې مثلا تاسو هغه کې دا ذهن کې ونیسئ ځکه د موږ جواب چې راځي د لاندې سوال په سر راځي. نو تاسو د اتمسفیر دال اتمسفیر ده. نو مثلا زه وهم الف، ودلته زه نه پوهېږم چې دا صحیح کوم یو ده، ودلته الف وهم. کله مې چې الف ووهه تاسو ته به معلوم شي چې کوم یو صحیح ده. ګوره ستراتوسفیر بي صحیح ده پکې، د دې جواب چې دا بي ده. ورپسې دویم ته لاړ شم، دا جواب هم کلیک که بس دویم ته خپله ځي. دلته اتم Na یا سودیم بعد از کدام عملیه ساختمان گاز نجیبیه Na را اختیار می کند؟ الف جذب یک الکترون، ب هر دو دارای عین ساختمان است، جیم باختن یک الکترون. په همدې شان سره مثلا دلته وهم یو سوال دی کلیک کوم، مثلا الف کلیک کوم، دال خو ګورئ چې باختن یک الکترون. مثلا الف کلیک مې الف مې کله کلیک کړم تاسو وګورئ الف سره څه کېږي، باختن یک الکترون دال صحیح ده پکې. بیا مثلا همدغه جواب باندې کلیک کوو بل سوال راځي. آمیزش دو فرد که از نظر دو صفات از هم فرق داشته باشند با کدام نام ذیل یاد می شوند؟ الف و هم مثلا ده هیبرید، تترا هیبرید، مونو هیبرید، تره هیبرید. اوس الف وهمه، الف هم چې کله ووهه نو تاسو وګورئ آفرین فاسق درست است، یعنی ټول صحیح دي، مطلب ترې دا ده. نو اوس به
دغه طریقه تاسو استعمال کړئ، ان شاء الله د کانکور ازموینه هم تاسو خپله په خپل ځان سره زده کولی شئ. او که چیرې زما ځان زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ د یوټیوب چینل هم دا اوس نه د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د غنټې نشان ووهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم تاسو خبر شئ. او که چیرې مو زمونږ ویډیو خوښه شوې وي زمونږ ویډیو د ځان سره لایک کړئ چې نورو ملګرو سره هم شریکه شي. مننه تر دې وخته چې موږ سره خپل وخت ونیوه.